بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن دوستانو، السلام علیکم. په دې هیله یم چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. زمونږ نن د انټرنیټ د کلاس دوم درس ده او نن هم په یو کوچنی پریزنټیشن باندې کار کوو او سبا انشاءالله پریکټیکل موږ تاسې مخته ځو. انټرنیټ ډیوایسز ان کنیکشن، د انټرنیټ کوم وسایل او د هغې کنیکشن یا اړیکې، یعنی کله چې موږ تاسې یو موبایل ولرو یا یو کمپیوټر ولرو، دا به انټرنیټ سره څه رقم وصل کوو، د دې دپاره کوم وسایل پکارېږي او څه ډول دغه اړیکه جوړولی شو. موږ خو پرون تعریف کړی و چې انټرنیټ از ا ګلوبل نیټورک دیټ کنیکټس کمپیوټرز اینډ ډیوایسز، چې انټرنیټ یو نړیواله شبکه ده او دا کمپیوټرونه او ډیوایسونه او موبایلونه دا شیونه سره څنګه کوي، وصلوي. مین انټرنیټ ډیوایسز ته راځو چې کله موږ سره کمپیوټر واوسیږي نو دا کمپیوټر خو انټرنیټ سره وصلول غواړي. که موږ سره موبایل وي دا موبایل خو انټرنیټ سره وصلول غواړي. ډېر زیات داسې پرنټرونه دي چې هغه هم انټرنیټ ته ضرورت لري او د انټرنیټ په ترو وصل کېږي. نو دغه انټرنیټ به موږ د کومه کوو او څنګه به خپل موبایل کمپیوټر د انټرنیټ سره وصلو. د دې لپاره هم وسایلو ته ضرورت ده چې دغه وسایلو ته چې دی انټرنیټ ډیوایسز ویل کېږي. لومړی خو موډیم دی. موډیم په ترو باندې موږ تاسې کولی شو چې انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کړو. ګورې موډیم برینګس انټرنیټ فرام آی اس پی. آی اس پی پرون ما تاسو ته تشریح کړی و چې انټرنیټ سرویس پرووایډر شرکتونه دي چې دوی موږ تاسو ته انټرنیټ آماده کوي، لکه افغان بیسیم دی، اریبا شرکت دی، اتصالات دی، سلام دی، افغان ټیلیکام دی، انستا ټیلیکام دی. ډېر زیات شرکتونه دي چې هغوی آی اس پی شرکتونه دي، انټرنیټ سرویس پرووایډر دي. فرض که زه د افغان بیسیم انټرنیټ استعمالوم یا د افغان ټیلیکام انټرنیټ استعمالوم یا د اتصالات انټرنیټ، دا دوی نه یو موډیم زه اخلم چې اتصالات ځان ته موډیم لري، افغان بیسیم ځان ته موډیم لري، روشن ځان ته موډیم لري. دا موډیم اخلم د خپل کمپیوټر سره یې وصل کوم. چې کله خپل کمپیوټر سره زه موډیم وصل کم نو د دې موډیم په ترو باندې زما کمپیوټر ته انټرنیټ څنګه کېږي راځي او زه د انټرنیټ سره وصل کېږم. د موډیم څخه وروسته روټر ده چې روټر یې معمولا د وای فای په شکل کې راځي. دا روټر چې دی بیا موږ او تاسې ته وای فای ورکوي او په یو وخت کې چې دی د یو موډیم څخه موږ او تاسې کولی شو چې روټر سره یې وصل کړو او روټر څخه وای فای نورو شبکو ته ورکړو، نورو ډیوایسونو ته ورکړو، لکه موبایلونو ته، نورو کمپیوټرونو ته. څو کمپیوټرونه او څو موبایلونه موږ او تاسې د وای فای په ترو د موډیم څخه څنګه کړو، وصل کړو. یعنی موډیم موږ ته انټرنیټ راوړي، انټرنیټ زموږ کور ته رسوي. روټر دا انټرنیټ ویشي، تقسیموي او نور ډیوایسونه ورسره څنګه کوو، وصلوو. بل موږ سره سویچ دی، کنیکټس مولټیپل ډیوایسز ان ا نیټورک. په یو نیټورک یا په یو شبکه کې که غواړو چې څو ډیوایسونه سره وصل کړو، اول خو روټر د وای فای په شکل کې راځي او دا سویچ ته ضرورت نه لري. دا هم موډیم او هم روټر دواړه یو وي چې کله سره وصل شي نو موږ کولی شو څو ډیوایسونه ورسره کنیکټ کړو. خو ځینې ښوونځي دي یا فرض مثال ځینې دفاتر دي او لوی ادارات دي، هغوی انټرنیټ د موډیم په ترو ترلاسه کوي، روټر په ترو باندې ویشي او سویچ په ترو باندې چې دی بیا سره وصلوي. مختلف ډیوایسونه بیا سره د سویچ په ترو وصلوي. یعنی موږ او تاسې چې معمولا کور کې کوم انټرنیټ استفاده کوو د موډیم او وای فای په ترو باندې، نو هغه سویچ ته ضرورت نه لري. خو ادارات او بعضې مکاتب او لوی دفترونه هغوی بیا سویچ هم ورکوي تر څو د ډیټا انتقال نور هم محفوظ شي. بله مسله اکسس پوینټ دی، ایکسټینډ وای فای کاورج. اکسس پوینټ چې دی دې ته ویل کېږي چې دغه د وای فای کومه ساحه چې دی هغې ته پراختیا ورکوي. مثلا موږ او تاسې په کور کې چې وای فای ولرو نو هغه 120 مترو پورې کار کوي. خو دغه لوی شبکې چې کوم دي نو دوی بیا کوم اکسس پوینټ چې دی دا ډېر پراخه ساحې ته وای فای ورکوي. لکه افغان ټیلیکام یې مثال ورکولی شو چې موږ تاسې کولی شي له دې څخه د وای فای پراخ پوښښ ترلاسه کړو. په ټوله کې زموږ اصل هدف او مین هدف دا دی چې کله موږ سره کمپیوټر واوسیږي یا موبایل واوسیږي دا به موږ څه ډول د انټرنیټ سره وصلوو. نو موږ دا وویل چې مختلف آی اس پی شرکتونه دي
صحیح د انټرنیټ سرویس پرووایډر شرکتونه دي د دوی په ترو باندې موږ انټرنیټ اخلو موډیم موږ ته راکوي موډیم چې دی معمولا اوسني وخت کې روټر او موډیم یو کې وي او دا به انټرنیټ موږ ته ویشي لکه موږ او تاسې په کور کې چې کوم وای فای لرو نو موږ او تاسې سره یو روټر شته هماغه روټر هم موډیم کار کوي هم د روټر کار کوي هم انټرنیټ زموږ کور ته راولي او هم یې تقسیموي نو دا موږ سره چې څه ډول کولی شو انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کړو یا خپل موبایل یا کمپیوټر د انټرنیټ سره وصل کړو چې آی اس پي نه موږ انټرنیټ ځان ته آماده کوو واخلو یا هغوی موږ ته موډیم راکوي موډیم چې دی انټرنیټ زموږ کور ته راوړي روټر چې دی هغه انټرنیټ ویشي په کور کې تقسیموي یې د وای فای په ترو باندې څو ډیوایسونه ورسره څنګه کولی شو وصلولی شو The types of internet connections د انټرنیټ د اړیکو ډولونه هماغه ډي اس ال دی چې ډیجیټل سبسکرایبر لاین ورته ویل کېږي یا ډي اس ال ورته ویل کېږي فایبر اپټیک دی او وایرلیس دی وایرلیس لکه وای فای 3G 4G 5G دا مسایل انټرنیټ راځو سمری دی یا کنکلوژن د دغه درس د انټرنیټ نیډز ډیوایسز ټو ورک پراپرلی اوکې موډیم روټر سویچ ان اکسس پوینټ ار کی یعنی دا هغه کی مسایل دي چې موډیم دی روټر دی سویچ دی او اکسس پوینټ دی نو دا اوس موږ د نن ورځې درس د دغه سلایډونو هغه خلاصه چې زه تاسو ته تشریح کوم هدف د دغه سلایډونو یا دغه پریزنټیشن دا و چې څه ډول کولی شو چې موږ تاسو یو کمپیوټر د انټرنیټ سره وصل کړو موږ به د آی اس پي شرکت چې د انټرنیټ سرویس پرووایډر په نوم باندې ده د دغه شرکت به پیدا کوو او د دې څخه به موږ تاسو انټرنیټ اخلو دوی به موږ ته یا روټر یا موډیم یو څه ورکوي چې د هغې وظیفه به دا وي چې موږ تاسو د انټرنیټ سره وصل کړي او وای فای ویشي زموږ په کور یا دفتر کې او څو کسان په هغې کې سره څنګه شي وصل شي نو په دغه طریقه موږ تاسو خپل کمپیوټر وصلولی شو خو دغه انټرنیټ کنیکشن بیا په دوه ډولو دی یو لاین دی او یو وایرلیس دی دا خو موږ تاسو ته تشریح کړه چې موږ تاسو د وای فای په ترو باندې او یا د لاین په ترو باندې زموږ کور ته وای فای راوړو موډیم روټر او د انټرنیټ ترلاسه کوو او تقسیموو بیا وایرلیس دې ته ویل کېږي لکه افغان بي سیم دی اتصالات دی روشن دی زموږ په سیم کارت کې دننه چې هغه نه موډیم ته ضرورت لري او نه هم روټر ته ضرورت لري چې کوم سیم کارت موږ ولرو که هغه افغان بي سیم وي روشن وي اتصالات وي په هماغې کې چې دی دوی خپل آی اس پي هم وي یعنې انټرنیټ سرویس پرووایډر هم دي دا کوم مخابراتي شبکې چې په افغانستان کې دي نو د دوی څخه موږ انټرنیټ خریداري کوو زموږ په موبایل کې دغه انټرنیټ څنګه کېږي وصل کېږي او استفاده ورڅخه کوو نو دا انټرنیټ ته د لاسرسی یا د خپل زموږ د کمپیوټر او موبایل یا د نورو ډیوایسونو نښلول د انټرنیټ سره په دغه طریقو باندې کېږي چې موږ بیا په سیم کارت کې انټرنیټ اخلو ځان ته فعاله کوو یا به هم موږ تاسو د یو اس پي شرکت څخه د هغوی موډیم اخلو او روټر به اخلو د هغې څخه وروسته به انټرنیټ ته موږ تاسو لاسرسی پیدا کوو نو په دې هیله یم چې یو څه مو ذهن ته راغلی واوسېږي چې څه ډول کولی شو خپل کمپیوټر یا تلیفون انټرنیټ سره وصل کړو سبا انشاءالله نور پریزنټیشنونه نه لرو پریکټیکل کار کوو چې انټرنیټ څه ډول چې کله وصل شو براوزرو باندې خبره کوو او همدا ډول د براوزر چې کله اوپن کوو د هغې انټرفیس کې چې کوم مسایل دي په هغې باندې انشاءالله کار کوو او ورو ورو مخ ته ځو